منظور پښتون څنګه د پاکستان کاروبار خراب کړ او د پاکستان اقتصاد ته یې ضربه واړوله. سلام او مینه ګرانو کتونکو، د ویډیو تر شریکېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم باندې د پاکستان د تیرې اونۍ د نیوکو په غبرګون کې چې ګواکې د افغانستان او هندوستان له استخباراتي ادارو څخه پیسې ترلاسه کوي، د دغه غورځنګ مشر منظور پشتون په پوځ باندې تور پورې کړی چې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه د خپلې ګټې وټې وسیله ګرځولې. ښاغلی پشتون له امریکا غږ ډیوې سره په ټلیفوني خبرو کې له اسلام آباد څخه وویل د پښتون پوځ هڅه کوي چې د پی ټي ایم په اړه د خلکو ذهنونه خراب کړي. دا بې بنسټه تورونه دي چې ګواکې موږ له بهرنیو استخباراتي ادارو څخه پیسې ترلاسه کوو. دوی په دې اړه یو ثبوت هم نشي وړاندې کولی. هغه وړاندې وویل په انګلیسي کې یو متل دی چې وایي که هغوی نشي راخپلولی نو ذهنونه یې خراب کړه، او دا هغه څه دي چې پوځ یې زموږ پر خلاف کوي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پشتون زیاته کړه پوځ دلته ترهګر روزي او بیا دا ترهګر زموږ په هیواد او د نړۍ په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي. د یو غورځنګ په توګه د پی ټي ایم له راپورته کېدو سره اوس پوځ په ارام زړه دا کارونه نشي کولی او د هغوی دغه تجارت له ستونزو سره مخ کوي. د پوځ خبرداری د پاکستان د پوځ ویاند آصف غفور د تیرې ګول یا دوشنبې په ورځ په پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم باندې تور پورې کړ چې د افغانستان او هندوستان له استخباراتي ادارو څخه پیسې اخلي او بیا پرې په پاکستان کې خپلې ایجنډا ته کار کوي. غفور د یوې پوښتنې په توګه وپوښتل د پی ټي ایم په انټرنیټي پاڼې باندې دوی یو نمبر لري چې ښایي په ټوله نړۍ کې له پښتنو پرې پیسې راټولې کړي دي، خو موږ ته دا ووایي چې تاسو د خپل کمپاین د چلولو لپاره له ان ډي ایس څخه څومره پیسې ترلاسه کوئ. تاسو ته د هندوستان استخباراتي ادارې یا د اسلام آباد د غونډې جوړولو لپاره څومره پیسې درکړې وي. غفور زیاته کړه موږ غواړو چې د قبایلي سیمو خلکو لپاره هر څه وکړو، خو هغوی چې د خلکو په لاسونو کې لوبیږي د هغوی وخت پای ته رسېدلی. غفور داسې انګېرله چې د پی ټي ایم مشران د بهرنیو هیوادونو ایجنټان دي، خو پشتون وایي دا خو پوځ دی چې له بهرنیو هیوادونو څخه پیسې اخلي، نه د دوی غورځنګ. پوځ غواړي چې پی ټي ایم ختم کړي ترڅو دوی خپل ترهګرو پاللو ته دوام ورکړي او بیا پرې دلته او هلته بریدونه وکړي ترڅو پرې له نړیوالې ټولنې څخه پیسې ترلاسه کړي. ښاغلی پشتون وړاندې وویل دا موږ نه بلکې دوی وو چې له بهرنیانو څخه یې 33 بلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. نو ملګرو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مې تر پایه ولیدله. که چېرته مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ او د لا ښایسته جذابو او په زړه پورې معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله